ستانو د دغه جنۍ خبرې اورو. دغه جنۍ سره یو هلک څه کړي دي، یو هلک دوکه کړې ده. هغه ورته ویلي دي چې واده درسره کوم، خو بعد کې هیله کړې ده. د دغه جنۍ ډېرې افسوسناکې خبرې دي، دغه اورو. راځئ دوستانو د دغه جنۍ له خولې نه مکمل بیان اورو. یقینا ډېر زیات ظلم ورسره سوی دی. نو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دا جنۍ په دې ویډیو کې څه وایي. تاسو سره څه داسې ذاتیات شوي دي؟ ما سره داسې ذاتیات شوي چې دې هلک ما سره پیله دې نه مخکې تعلقات ساتلو، ګپ شپ یې را سره لګولو. چې ګپ شپ یې لګولو هغې نه پس د خپل بیټک خپل هر څه ته زه راوستلم. د هغې نه پس ده ما ته چې زه به تا سره کوېدن واده وکړم. چې ده ما سره خپل جسماني تعلقات هر څه وکړل. د هغې نه پس بیا دې په خبرو کې راګیر شولو. ما ته د دې هر څه به اوس څه کېږي. دې ما ته وایي چې زه صحیح د دې نه پس زما ستا خبره سیټ شي. ما ورته صحیح ده، د موږ کره خپل مور او پلار راولېږل، زما کوېدنې وکړل، هر څه یې وکړل. د هغې نه پس دې چې ما د یو جنۍ کمنټ میسجونه باندې ګیر کړلو. نو هغه دې اوس ما ته وایي چې ته نه زما ښځه او نه زما تا سره څه ثبوت شته دی، ته به ما نه څه واخلې، ته به نه زما پولیس څه کولی شي، نه زما میډیا والا څه کولی شي. چې ما دلته زه دې تاڼې ته سهار 6 بجې رالم، چې زه دلته سهار 6 بجې دې تاڼې ته رالم. دلته پې ما پایر وکړو، پایر نه دي ماله یو دسخط وکړلو چې ما راوستو دلته کې. دې ترې نه موبایل یې واغستې او حالات کې بند کړو. چې بند یې کړو دې ما دلته نه اوس تللی شي. وي بس تا د ده خبره ختمه شوله. ویل چې کوم ثبوت که د هغې عزت 15,000 روپۍ اخلي، تا ته 15,000 روپۍ میلو شي. د دې کلي 10-12 مشران راغلي. 15,000 روپۍ تا ته چا وي چې واخله؟ د دې کلي مشران چې کوم یو ناظم صاحب او 2-3 ملکانان نور دي ویل موږ دلته تماچې وړو، خو د پولیس د وجې موږ ځکه راونړئ. وایي چې د سچو عزت په موږ ګران دی، موږ ځکه تاڼې ته نه مشرانو ما ته داسې خبره کوله. وي موږ ځان سره ګرځو. ما ته هغه تاسو خپله مسلې ده که ګرځوئ او که نه. نو وی هغه چې کوم دی وي ما ته یې ویل ته دا پیسې واله او وي بس ته د خبره ختمه شوه، هېڅ خبره نشته دی. وی تا سره څه ثبوت نشته دی. نو موږ پښتانه خو لکه نکاحګانې په سټامپ پیپرو نه تړو، دعا خیر کو الوا او ګوټ خورو او بس بیا موږ سره نور څه ثبوت خو نه. خو د واده نه پس موږ سره ثبوت چې موږ کله واده کوو نو هغې کې موږ لیکلی. اوس که تا هلک منکر شي چې ما د دې سره اړه کوېدن کړې نه ده نو بیا نو د دې ماما دی هغه ثبوت دی، د دې اوښې دی هغه ثبوت دی، د دې د کلي ناظم دی هغه ثبوت دی. او که هغې منکرېږي نو بیا دا تاسو په خپله فیصله وکړئ چې دا څنګه. تا سره د دې هلک جسماني تعلقات وو؟ هغې ما سره د کوېدنې نه مخکې کړی دی. کوېدن نه مخکې ته انصاف څه غواړې؟ څه ویل غواړې چې د ستا د یوه پښتنه خور د په توره تیاره کې د شپې په 2 بجې ما ته کال کې زه راځم د هغې دپاره اواز اوچتوم. څه ویل څه غواړې؟ زه ویل دا غواړم چې بس ما ته زما د عزت انصاف میلو شي. زه ترې نه انصاف غواړم او دوی ما له انصاف نه راکړي. دوی ما ته وایي چې ته د خپل عزت که دغه 15,000 روپۍ اخلي پیسې واخله، نو عزت په 15,000 روپۍ باندې خلک خرڅوي. که دا عزت په دې شو نو بیا به د هرې پېغلې عزت په 5 روپۍ خرڅېږي. بازار ته جوړ شولو. تاسو خپله فیصله وکړئ لکه چې دا اوس څه دي. ما سره خپله مور بیمار راغلې ده په دې روډ باندې، ته یوازې ګورې ما سره سړی نشته، ما سره هېڅوک هم نشته سیوا د تاسو. ته یې د کوم ځای؟ زموږ د پېښور یو. ته د پېښور یې. خو د دې هلک سره ستا تعلق ستا جوړ شوی دی که ستا سره جوړ شوی؟ د ما سره جوړ شوی دی. ستا سره جوړ شوی. تعلق مو څنګه جوړ شوی؟ تعلق بس د ټیک ټاک د سیټ نه جوړ شوی. د ټیک ټاک د سیټ نه؟ ټیک ټاک سیټ نه جوړ شوی. د ټیک ټاک د سیټ نه ستاسو تعلق جوړ شوی. د هغې نه پس بیا تاسو میل میلاپ وشو؟ بس ګپ شپ لګېدل، بس د یو بل سره ګپ شپ هم لګولو. بس هغې نه پس بس بیا د ما ته ویل چې زمونږ کور ته راشه. وي بابو تللی دی مردان ته تللی دی، میښه ته هم له تللی دی. وایي 2 خویندې مې دي کور کې. ویې تا سره ټوله خبره کوي. ما ورته ویل ښه. چې زه ورغلم بس د دې د کلي کې یو هلک په ده باندې سي ډي م وکړله. پلار ته یې ویل چې راشه ستا زوی جینۍ راوستې ده. بیا د تره زوی د په کور باندې راوختو. ورته یې جینۍ دې څه کړه؟ د خور زه په دغه کې پټه کړم، د کمرې واشروم کې پټه کړم. وایي مونږ کره جینۍ مینۍ نشته. بیا د خور ما سره څادر را په سر کو او څه بازاره پورې د سره خور را ملګرې شو. زه راستم پېښور پلین کوچ کې کېنول. ما ته سبا به زما ستا خبره ختمه شي لکه سمه به شي. نو د بیا ما پسې په سهار له رښتې له مور او پلار راولېږل. ته چې نن سهار د مطلب د هاتیانو چوکۍ د تاڼې ته ته راللې، چوکۍ هاتیان ته ته راللې، نو دوی تاسو ته د انصاف د درکولو دوی تاسو ته دلته کېدل نشي وي؟ اسم دوی ما ته وي بس ته کور ته تللی شي. وي بس اسم نشته دی، بس ته کور ته لاړه شله. وي بس ما ته هم دقه د پیسو خبره وکړله او هغې له یې ښه پیپسیانې ښه قهوه ښه تور راغلی. اوس سهار 6 بجې راغلې ما ته اسم نه او هغې چې 5 بجې رالل 5 بجې دلته اوله ښه چای ښه روټۍ ښه هر څه ورکړل او ما ته یې ویل زه ته او اوس د هلک وټسپ هر څه کولو دي. دوی ما ته ویل هلک موږ سره حوالات کې بند دی. نو زه د هلک نه اوس ډېر خبر چې کوم ځای کې دی او هغه به خلاص شي، به هغه به ضمانت وشي او هغه به کور ته راشي. نو 107 کې خو څه نشته، 107 کې خو ضمانت دی. نو زه ورته وایم ته ایف آی آر ته د ستا
اپایا چې کم کړی دی اپایا شوی دی اپایا نه دی شوی نو دې ته ما کول څه غواړي ته ماته د وجه ته ویل څه غواړي چې ته څو ګرشي اپایا کې څه کول غواړي چې دسته اپایا نه لې څه کول غواړي زه دا کول غواړم چې بس ماته د خپل عزت انصاف ملو شي عزت انصاف وګوره په داسې نه وی کنه ته خو به اپایا کې د خپل مطلب تاسو کوم جسمانی تعلقات یا ته استعمال شوی ته به دا غي اپایا کې بعد دغه نه هغه دي زمانہ اخلي کنه دي زمانہ نه زه کوم زه خو سحر نه دی خبر وایندې تستړی شم چې اول اکثر اول زما کور جوړ کې دی ماته دغه په سر دا جواب راکې دی ماته تانه خزه کوي ولې په زور په ځان خزه کې دی ماته راغي په مخ کې دا خبره کې دا عمده پولیس والو عمدار کلی مشران ټول ماته دا خبره کوي